یو بل مینوال دی چې دنیا یې پیژنې لنډه ده د ایلن مسک په کمپنۍ کې کار کوي ستړی مه سې ګرانه څنګه چل لرو ښه جوړې د افغانستان په ملي ټیم کې د خوش لوبغاړی څوک دی او څونه مینه د کرکټ سره لري د افغانستان د ملي ټیم سره کرکټ په موږ مکمل چوټي کوو چې کار کیو اول او بل دا خبره ده چې ټول ماشاءالله تکړه دي او بیا هر نفر سپورټ ورکي او چا خبره بس راشد پکې خدا او دغه څه ټول دي ګلباس ان ټول جالس ګورباس خو به مني لکه باز دی چې شپږیزې وي تر ګونډې اخوا تړی هو بالکل نو ګلباس خو چا خبره سیو د فل خیره ودرېږي او درې څلور اورو ته که نه بیا نر سبا خبره د هندوستانیانو نشي راړولی ښه د انډیا والا دی د انډیا والا دی بل مینوال دی چې دنیا یې پیژنې لنډه ده د ایلن مسک په کمپنۍ کې کار کوي ستړی مه سې ګرانه څنګه چل لرو ښه جوړې تاسو ته سلامونه ستاسو لیدونکو ټول ته سلامونه په دې لږ ټول ته روغ جوړ اوسئ سترګې دې جار سمه د افغانستان په ټیم کې د خوش لوبغاړی څوک دی زما خو د خوښې لوبغاړی چې دی راشد خان دی نور دی او عمرزی دی د نور کومه لوبه چې په یاد دی یعنې ډېر یو ښایسته لوبه هغه کومه لوبه و د چا خلاف وه والا خاص خو مې نه پوهېدېږي چې د چا لوبه وه ځکه لوبې خو موږ ډېرې ګورو خو په دقیق په یاد نه وي که نه چې د چا لوبه وه خو نور چې دی هم یو ځوان دی آینده کې کولی شي چې د چا خبره ډېر یو غټ مقام ته لاس څنګه پسې راتېر شه ګلباز دی چې زموږ وایي په هر چا باندې یو سخت حالات راځي داسې نه ده چې یو چا یو څو لوبو کې ونه چلېدلو هغه بیا د لوبې نه بهر شي یا ونه چلېږي ځکه موږ په ژوند کې هم سخت حالات راځي داسې شوي چې موږ باندې کلونو موږ باندې سخت دي خو سخت پسې راحت راځي نو انشاءالله تعالی به خپل فارم ته بېرته راځي او خپل لوبې مخکې وړي نو پخوا مې کرکټ ډېر ځای کتلو اوس دومره نه ګورو ځکه لږ کارونه وي مسؤلیت هم ډېر زیات راپسري نو موږ ټولو سره مینه کوو څومره لوبغاړي چې ټول زموږ د خوښې دي او بس همیشه موږ خوشحالي وي چې موږ د میچونه وګټو او د بریا په هیله ډېره مننه افغانستان د بنګلادیش سره درې T20 سیریز وبایلی نه درې سره سر پر سر مګر د زمبابوې سره چې د دوی کومې لوبې کړي دوه یې وګټلې یعنې څه تغیرات ستا په نظر سره ټیم کې راغلي چې مقصد دا لوبې وګټلې په جرمني کې یو متل دی فم فیل لیانت من بس نو پښتو کې به زه درته ووایم چې د غلطیانو څخه زموږ یو څه زده کوو آفرین ډېر ښایسته خبره نو موږ چې دی څومره چې هغې کې موږ یا غلطیانې کړي یا موږ یې څه شوي وو نو چې دا زموږ دپاره زموږ په ګټه به وه ځکه آینده کې موږ کېدای شو دا شي نه چې کومه نقطې چې زموږ ته وي هغه موږ هغې باندې باید کار وکړو کوم زموږ چې هغه خراب ځایونه وو په آینده کې په هغې باندې باید کار وشو نو همدې وجې هغې په هغې دې شیانو باندې ټیم کار کوي لګیا دی اوسه پورې دی اوسه پورې خواري کې داسې نه ده چې دوی دا میچ وګټلو خوارۍ نه اخلاص شوې نه دی کوشش کوي چې نور هم ځان همیشه مخکې بوځي او ځان یو ځای ته ورسوي همیشه په تمریناتو کې اوسي دا خلک ډېره زیاته مننه ګرانه ډېر ښایسته نظر زموږ سره خپور کوي پیغام یې دا دی چې څومره